د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د امارت زمانه وا. علی ابن ابي طالب او عمر رضی الله تعالی عنہ سره ناست. یو کس راغی او عمر ته وویل: ای امیر المؤمنین، زه په علي باندې دعوه لرم. زما او هغه په منځ کې فیصله وکړه. عمر علي ته وویل: ای ابو الحسن، ته ورشه د خپل مدعي څنګ ته کښېنه او تاسو دواړه خپلې خبرې وکړئ. علي ورغی، له هغه سره یو ځای کېناست، څه خبرې سره وکړې او هغه سړی ولاړ. علي رضی الله عنه راغی، بیرته د عمر رضی الله عنه خواته کېناست. د عمر دا فکر شو چې ما علي ته امر وکړ چې د مدعي خواته کېنم، شاید په دې خبره خفه شوي وي. ورته یې وویل: تاسو د لوی مرتبې خاوند یې او ما یو عام سړي سره د کېناستلو امر درته وکړ، زما په دې خبره خو به خفه شوي نه یم. هغه ورته وویل: نه، په دې هیڅ کله نه یم خفه، او په دې خفه شم چې تا هغه وخت ما ته وویل: ای ابو الحسن. عربو کې د زوی په نوم یادول د اصلي نوم په نسبت درنښت لري، ځکه زه هغه وخت په جرم تورنم، تا باید ما ته ویلی وی: ای علي. عمر رضی الله عنه د ده په دې خبره خوشحاله په غېږ کې ویو او ښکلی کړ او زیاته کړه: زما مور او پلار دې له تا قربان شي، ستاسو په برکت موږ هدایت ترلاسه کړی او له تیارو نه رڼا ته راوتلي. نو ګرانو وروڼو، صحابه کرامو د عدل او انصاف په پلي کولو کې په داسې توګه د یو بل مرسته او ملاتړ کوه. یو واکمن که هر څومره ښه او عادل شي، خو چې د ځان په څېر ښه او عدل خوښوونکی ملګری ونه لري، نشي کولی عدل او انصاف رامنځته کړي. رښتیا هم صحابه کرام د عدل مینان وو.